باتروم ته چې زه دعا به غواړې که به نه غواړې اللهم انی اعوذ بک من الخبث او د څومره لوی ټنشنونو غمونو آفتونو نه خدای تعالی بچ کوي صرف په یو کرخه دعا باندې تاسو ته پته نه لګي چې د دې څومره برکات دي دلته په دنیا کې ګورې مونږ پسې څوک داسې لږ شانتې خندا قهقها یا مسخره وکړي مونږ یوه نیم هفته په زړه کې چې کوم دی نو هغه د هغې بنده هغه قهقها او مسخره هغه په زړه کې ګرځو دې سړي ما پورې خندا کړې ده دې سړي په ما پورې لاسونه پړکولي دي خو تاسو ته پته لګي چې باتروم دا د پیریانو جناتو استوګنه ځای وي د اوسېدو ځای دی وایي کله چې دا انسان دې ته بغیر د دعا نه ورننوځي نو وایي دا ټول پیریان چې وګوري چې وایي دا خو مارکیټ ښکاره شو نو دې ورپسې لاسونه پړقوي لاسونه ورپسې پړقوي دا مومن مسلمان دومره کم عقل دی چې زبد قوم دی که نه قوم دی څنګه چې مونږ پښتانه یو هغه قبایل دي هغه پنجابیان دي هغه سندیان دي هندکوان دي دقه شان خدای تعالی یو قوم پیدا کړی هغې ته پیریان وایي نو دا قوم راپسې غونډ مونډ خاندي نو باتروم ته راتلو دعا شته د روتو دعا شته د سپوږمۍ د لیدو دعا شته د جامو د اچولو دعا شته میلمه سره د میلاوېدو دعا شته چاکره د روټۍ د خوړو دعا شته نو دا راته ووایه ظالمه د مونځ نه بعد دعا ولې نشته ښه شته او بله درته ووایم د دعا ضرورت به هغې بنده ته نه وي د کوم انسان چې ضروریات نه زما ستا څومره ضرورتونه دي په ایمان وایه څومره ماتې ګوډې هم دي خدای تعالی ته د ټولو نه لویه ماته ګوډ هم دا ده یا الله زموږ آخرت ښایسته کړي